بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، خدای وکړي چې جوړ روغ به یاستئ. یوه ورځ دوه ځوانان د سړک په غاړه ناست وو. په دغه وخت کې دوه نجونې په لاره تېرېدې. له دې ځوانانو نه یو ځوان په دې نجونو غږ وکړه او بد الفاظ یې وکارول. دویم ځوان خپل ملګري ته وویلې هغه زما خویندې دي، دا ته څه کوې؟ لومړي ځوان بخښنه وغوښتله او ویې ویل چې تا خو ماته ویلي نه وو چې ته خویندې لرې. دویم ځوان وویل هغه زما دیني خویندې دي، یعنې په اسلام کې زما خویندې دي. په یو صحیح حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابانو ته وفرمایل په کوڅو کې یعنې په لارو کې د ناستې څخه ډډه وکړئ. اصحابانو رضی الله تعالی عنهم وفرمایل یا رسول الله، موږ پرته له کوڅو بل ځای نه لرو چې کینو او یو بل سره خبرې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که تاسو بیا هم په دې ټینګار کوئ چې په کوڅو کې کینئ نو د کوڅو حق ادا کړئ. هغوی یعنی اصحابانو وفرمایل چې د کوڅو حقوق څه دي یا رسول الله؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل نظرونه ټیټ وساتئ، یعنی چې کله تورسرې په لاره تیریږي نو خپل نظرونه ټیټ ساتئ. د سلام ځواب ورکوئ او په نیکو امر کوئ، یعنی خلک هڅوئ چې نیک کارونه وکړي او له بدو مخنیوی کوئ، یعنی خلک له بدو کارونو څخه منع کوئ. په قرآن کریم سوره نور 10 آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، مؤمنو نارینه‌و ته ووایه چې خپل نظرونه تر کنټرول لاندې وساتي. همدغه شان یو بل حدیث کې راځي چې یو ځوان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اجازه راکړه چې زه زنا وکړم. اصحابان رضی الله تعالی عنهم ډیر زیات غصه شول او ورته ویل چپ شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځوان خپل ځان ته راغوښته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل آیا ته د خپلې مور لپاره دا خوښوې؟ ځوان ورته وویل نه والله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خلک هم د خپلې مور لپاره نه خوښوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپوښتل آیا ته د خپلې خور لپاره خوښوي؟ هغه ځوان وویل نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې خلک هم د خپلې خور لپاره نه خوښوي. بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپوښتل آیا ته د خپلې لور لپاره خوښوي؟ هغه ځوان وویل چې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خلک هم خپلې لور لپاره نه خوښوي. همدغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزوان نه د تر لور د تر ښځې د ترور په اړه وپوښتل او هغه ځوان جواب و نه. په اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ځوان په اوږه لاس کېښود او دعا یې وکړله. ویې ویل یا الله د ده ځوان ګناه وبخه، زړه یې پاک کړه او د ده د عافیت ساتنه وکړه. له دغې واقعې وروسته هغه ځوان تل پاک ګرځېده او هېڅکله یې داسې خطا بیا ونه کړه. نو کله چې زموږ خویندو میندو ته څوک په بد نظر وګوري، موږ دومره غوسه کېږو ان ته دې چې دغه سړي قتلول غواړو، نو بیا ولې د بل چا خور لور ته په بد نظر وګورو؟ نو موږ باید ټولو میرمنو سره، خاص کر مسلمانانو میرمنو سره داسې چلنج وکړو لکه څنګه چې موږ خپلو خویندو او میندو سره کوو. که هغوی زموږ خویندې میندې نه وي نو د یو بل مسلمان خویندې او میندې به وي. او دا یاد وساتئ، څه چې موږ کوو هغه به راسره کیږي او څه چې موږ کرو هغه به ریبو. عالمان وایي زنا پور دی یا قرض دی، یوه ورځ نه یوه ورځ به له تا نه اخیستل کیږي. ان ته دې چې عالمان فرمایي که څوک سیاسره په کور ونه لري، یعنی ښځه ونه لري، خور ونه لري، مور یې مړه وي، د داسې سړي د کور دیوال سره به زنا کیږي خو دا پور به ترې اخیستل کیږي. او کوم عذابونه چې الله سبحانه وتعالی د دې سړي لپاره چمتو کړي دي په دې دنیا او په آخرت کې، د هغې نه خو موږ ټول خبر یاستو. الله پاک دې موږ ته د نیکۍ هدایت وکړي. من آياته تلك التي حملت بنا